بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي کله چې زه یو سیم کارت رانیسم تذکره راڅخه اخلي. بیا نو دا تذکرې د فوټوکاپۍ څخه دی نورې فوټوکاپۍ اخلي، پر هغه باندې سیم کارټونه راباسي. هغه سیم کارټونه دی فعاله کوي، بیا یې خرڅوي. نو اوس دغه کار چې دی کوي زما نه دی خوښ چې زما پر تذکره څوک کار وکړي. دغه سیم کارټونه خرڅول دی ته جایز دي او که یا، او هغه څوک چې یې رانیسي هغو ته جایز دي او که یا. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو ستا پر تذکره سیم کارت فعاله کول دي او یو خپله سیم کارت خرڅول دي. دا دواړې جلا جلا مسلې دي. ستا پر تذکره باندې، ستا پر تعارف باندې چې یو څوک تزویر کوي، ستا د نامه څخه استفاده کوي، یو کار خپله کوي او تا په ناخبرۍ سره کله احتمال د خطر وي هغه ته دې متوجه کي. مثلا یو سړی اختطاف کوي، یو سړی غلا کوي، د دغه سیم کارت څخه استفاده کوي او دغه دکاندار یې ورفعاله کوي او بیا چې کله حادثه پیښیږي بیا ته په دې مشکل کې راځې، ستا تذکره تا جلبوي، نو دا کار د کس ته جایز نه دی. او سیم کارت خرڅول دا بیا بله مسله ده. سیم کارت چې یو څوک ورفعاله کړي نو او د په خپلو حلالو پیسو رانیولی، که څه هم په دې حلال کار کې دغه کار خو د ګناه وکړل، غلا یې وکړه، درواغ یې وویل، خو چې په حلالو پیسو یو شی ده رانیولی او بېرته یې خرڅوي، په سیم کارت خرڅولو کې څه نقصان نشته. او هغه کس چې رانیسي هغه ته هم په کار دا ده چې پر خپل تعارف باندې یو شی رانیسي، د ده په وجه چاته نقصان ونه رسي. او که چیرې داسې یو طریقه وه چې نقصان نه رسېدی نو په دې کې څه ممانعت نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.